د دریو خبرو جواب براکای ال بدر ته پیغمبر وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته چې وایا ما ورته وی چې ما اول اشراط الساعه اولنی نخ د قیامت صد دارته بیان اول نخ د قیامت صد یو دا وی نبی علیہ السلام وی چې دویم وایا وی ما ورته وی چې د جنتیانو اولنی خوراک بسې وی چې دریم وایا وی ما ورته وی چې دا وړو کې چې دی ولی بعضی وړو کې د پلار په شانتي او بعضی د مور په شانتي دا ولی چې درې خبرې می وکړلې وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما توي اول نخ د قیامت بدای چې یو ور بروچت شي د مشرق نه او دا خلق بشړی مغرب طرف ور بر رواني د مشرق د طرف نه دا خلق به دي سر روان کړي مغرب طرف ته راولي راجم کی دا اول نخ د قیامت ما وی ټیک ما ورته وی چې د جنتیانو اولنې خوراک بسې د دواړو جهادو سردار راتو فرمایل چې د جنتیانو اولنې خوراک چې دی هغه به د مئی اینه د مئی اینه بخوري د مئی کلیجی چې دا به د جنتیانو خوراکي ان شاء الله الله دې مونږ ټول بوزي د مئی د اینه کباب په جنتیان خوري ان شاء الله الله دې زمونږ د ټولو نصیب کی د جنت د خواهشاتو پورا کولو زید دنیا نه دا التب ان شاء الله خپل خواهشات پورا کو ان شاء الله صحابي نبی علیہ السلام تو ویل تب تایینو ته خو به ډیر په لوی مقام د الله حبیب نو مونږ به دی اینو تاب زیارت بکیږي نبی علیہ السلام ورته وی او نو څنګه به دی اینو ډیره غنه بنئ نبی علیہ السلام ورته وی دا میاشتې اول راوخیږي دې ته ټوله دنیا ګوري کنه وی وی چې خلق اینی نو څه تکلیف پکې مخصوصي نه وی نو د قشن بمای نه یو صحابي بصراغه د الله حبیب وی توای چې جنت کې بنيري د صفو بو نو د صفا وبو نیر چی کنه دنیا کې نو پدې کې چې کورت کانی پراتی نو ډیر خوان دی وبو کې چې کورت کان نو د جنت پدې نیر کې به کورت کانی د دواړو جهانو سردار ورته وي او یبا خو به کورت کانی نه هغه به یاقوت او مرجان اب یاقوت او مرجان صحابي بصراغه وی خوب به پکې جنت کې بود کیو نبی علیہ السلام ورته فرمای النوم اخو الموت نا خوب چې دی دا خو د مرګ ورور دی کنه او په جنت کې مرګ نشته نو په جنت کې به خوبونه نه خوب پکې نشته ان شاء الله تش د خواهشاتو د پوره کولو دی نو اولنې خوراک د جنتیانو چې دی هغه د مئی اینه ده وی دریم سوال وی دا زوی ولی بعضې وړو کې د مور په شانتي او بعضې وړو کې د پلار په شانتي د دواړو جهانو سردار ورته وی خو چې د زنانه اوبه په نارینه او په اوبو غالب شي جو بچې پلار ته لاړ شي او چې د زنانه اوبه د نارینه په اوبو غالب شي جو بچې مور ته لاړ شي وی بالکل درست وی نبی علیہ السلام ورته وی تا چې څنګه تپوسو کو اتانی جبریل راغه او اخبرنی او ماته خبر نه تا تپوسو کو جبریل امین راغه ماته وی د دې دریو خبرو جوابونه دادي عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ یې زله ګرامه خته شوم ما وی د الله حبیب الله لاس تیرا خور کا نبی علیہ السلام لاس دسی کو او ما پکې لاس کې خود ما وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ما الله یو امنو او تم د الله پیغمبر امنلی تم نبی اخر الزمان امنلی تاکي د نبوت نخ پرتی دي تاکي د نبوت نخ پرتی آدم علیہ السلام حدیث مبارک کې راځي چې آدم علیہ السلام پیدا شو بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول الله وخاتم النبیین چې آدم علیہ السلام پیدا شو نو د دوه ولو په مینس کې لیکل شوی چې محمد رسول الله وخاتم النبیین محمد بد الله رسول او اخیری پیغمبر دا د آدم علیہ السلام د پیدایش سره د هغه د دوه اوګو منس کې لیکل شوی نو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د یهود لوی عالم د تورات په امام الانبیاء په لاسه اسلام راوړو او اسلام قبول کو دین اسلام ترا داخل شو ولی د امام الانبیاء تقریر وورید وی افشوا السلام اطعم الطعام وصل الارحام نو خلق به زمون وینات ته ګوري زمون تقریر ته ګوري کوشش کو تقریر په دې نیت کو چې د خلق اصلاح وشي خلق ته صفایده والی